بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر روان وي. راځو یو ځل بیا د مایکروسافت اکسس 22م درس ته. د تیر درس په ادامه چې په تیرو درسونو کې مې که چیرې ستاسو یاد وي، موږ د لومړي سر څخه چې بحث پرې وکړی 14 کویریانې درلودلې. 14 کویریانې اخري ډیټا ډیفاینیشن کویري وه چې پرون مې فینیش کړله، یعنې خلاصه مې کړله. راځو نن په مایکروسافت اکسس کې موږ یو بل اصطلاح لرو چې د چش په نامه یادېږي، د کریټیریا په نامه یادېږي. کریټیریا بعضې کریټ ایریا بولي، خو موږ یې چی بولو؟ کریټیریا. کریټیریا چیرې ده؟ کریټ ته چې کله موږ راسو، کویري ډیزاین ته راسو، د کویري ډیزاین څخه دغه ځای ته کریټیریا ویل کېږي. ګوره دا کریټیریا ده. څه شی دی؟ تعریف یې باید موږ څنګه وکړو د کریټیریا ده؟ د کریټیریا تعریف موږ داسې کولی سو چې کریټیریا داسې، یعنی څنګه چې مې د لومړۍ ورځې څخه کویریانې شروع کړي دي تر ننه ورځې پورې، البته په اسکویل کې، یعنی ټوله د اسکویل کویریانې د کمانډ د لارې اجرا کول عبارت له کریټیریا څخه دي. هلته موږ د کوډ د لارې اجرا کولې، دلته د کمانډ د لارې اجرا کوو. لومړی د هغه څخه به راځو چې څه به کوو، د هغه دپاره آی ډي یو ټیبل جوړوو، اوټ نمبر به یې، د هغه څخه وروسته به نیم یې، هغه به شارټ ټکس یې، بیا به جاب یې، یعنې هغه هم شارټ ټکس یې، او بیا به د هغه څخه وروسته سالري معاش چې هغه به هم څه شي؟ کرنسي به وي. کنټرول ډبلیو اوکې ټیبل 1 د هغه نوم یې صحیح دی. راځو ټیبل 1 راخلاصوو، دلته به نومونه ورکړو چې هغه مې خان دی، په منیجر دی، او معاش یې څو دی؟ 14,000 افغانۍ دی. او بل چې دی بهار دی، څوک دی؟ بهار دی چې هغه هم په آی ټي کې دی، معاش یې څو دی؟ 14,000 روپۍ دی. او د هغه څخه وروسته بلال دی چې دی هم څه شي دی؟ ایچ آر یا منابع بشري دی، د ده هم معاش 15,000 افغانۍ دی. بل موږ خالد لرو چې د ده معاش هم دی څو؟ د ده وظیفه یې هم څه شي ده؟ ایچ آر منابع بشري دی، د ده هم 15,000 افغانۍ دی. او د هغه څخه وروسته فرهاد لرو چې د دی هم بیا په ټیچر دی. څه شي دی؟ ټیچر دی، او د ده معاش هم 10,000 افغانۍ دی. او بیا د هغه څخه وروسته ګلاب لرو، څه لرو؟ ګلاب لرو چې دی هم ټیچر دی، او د ده معاش هم 10,000 افغانۍ دی. او بل موږ څوک لرو؟ ګلالی لرو. ګلالی لرو چې دی هم څوک دی؟ ټیچر دی، او د ده معاش هم څو دی؟ 12,000 افغانۍ دی. دا و ډیټا مې خپل ټیبل ته انزرټ کړله. اوس نو کریټ ته راځو، کویري ډیزاین ته راځو. کویري ډیزاین ته چې رالو، لومړی به څه وکړو؟ دلته به دغه ټیبل اټ کړو، او دا به هم څه په وکړو؟ کلوز به کړو. دا به کلوز کړو. چې کلوز مې کړئ، اوس نو که چیرې ستاسې یاد وي، موږ داسې کویریانې درلودلې چې ورته به مې لیکله چې سلیکټ آل فرام ټیبل 1 ویر آی ډي یې مساوي په یو سره، داسې به مې ورته ولیکل. او یا به مې داسې سلیکټ آی ډي فرام ټیبل 1، یعنې یوازې د آی ډي خانه راته چیش کړه، د ټیبل 1 څخه انتخاب کړه. یا به مې داسې ورته ولیکل چې سلیکټ آی ډي نیم سالري، یوازې آی ډي و نوم سالري جاب پرېږده. یا به مې ورته ولیکل چې سلیکټ جاب ان سالري فرام ټیبل دغه. یا به مې ورته ولیکل چې سلیکټ آل فرام سلیکټ نیم فرام ټیبل 1، یا ویر نیم مساوي په داش سره، په احمد و محمود سره. یا به مو ورته ولیکل سلیکټ آل فرام ټیبل 1 ویر آی ډي مساوي په 1، ویر جاب مساوي په آی ټي، ویر سالري مساوي په 12,000، 14,000 ویر سالري غټه تر دی. یعنې دغه ټول کارونه موږ په اسکویل کویري کې ترسره کول. یا به مې ورته ویله چې د چا چې معاش تر 12,000 ډېر وي، هغه ټول راته انتخاب کړه. یا به مې ورته ویله چې د چا معاش چې د 12,000 ښه کښته وي، د هغه ټول راته انتخاب کړه. یا به مې ورته ولیکل چې د
چا معاش چې د 12,000 او 20,000 په مابینځ کې دی دا ټوله راته انتخاب کړه. په دغه شکل کویریانې به موږ د کوډ د لارې کارولې. خو نن ورځ راځو د کمانډ د لارې، یعنې هغه چې خپل فیلډ لري، خپله ساحه لري، په هغه ځای کې مازې ورته لیکو، موږ ته به هغه اجرات چې په SQL کې موږ ترسره کول دلته به په مایکروسافټ اکسس کې موږ ته ترسره کېږي. هغه په کوم ځای کې؟ په کرایټیریا کې. راځو فرض که یو کیري جوړوو، زه ورته وایم چې یوازې آیډیانې راته راوړه. فقط مې د آیډي ټیبل راکش کړي او دلته مې څه په وکړي، کش مې کړي فیلډ ته او ټیبل ته. کنټرول ډبلیو به وو، یس به کړو، دلته به ورته ولیکو چې آیډي کویري، یعنې د آیډي کویري. اوس که راسو پر آیډي کویري باندې ډبل کلیک وکړو، یوازې د آیډي خانه یې موږ ته راوړل. د دې څخه وروسته کریډ ته راځو، کریډ ډیزاین ته راځو. دلته راځم پر اډ باندې کلیک کوم، دا کلوز کوم. چې کلوز مې کړله دلته به راسم نیم به راکش کړم. دا ځلې نیم چې مې راکش کړي کنټرول ډبلیو به کړم، دلته به ورته ولیکم چې نیم کویري، چې نیم کویري یا د نامې کویري. پر نیم کویري چې کلیک وکړې موږ ته یوازې د هغه زموږ د جدول یا ډیټابیس نومان ښیي. ګوره لکه څنګه چې موږ په تیرو کې یارانو کې ورته ویل په SQL کویري کې چې select all from table 1، یعنې select name from table 1، داسې به موږ ویل select name، یعنې د نیم کالم موږ ته چې انتخاب کړه. دا ځل ورته وایم چې ماته نومونه او همدارنګه سالري معاش راواخله، دواړه مې دا دي راکش کړل. کنټرول ډبلیو یس یې کړه، دلته نیم نوم چې هر شی ته یې ورکوئ دا اوپشنل دی، اختیاري دی. نیم ان ان سالري اوکې به کې چې اوکې دې کوي پر نیم ان سالري باندې به ډبل کلیک وکړې، موږ ته به نومونه او معاشات راوړي. د خان معاش دونه دی، بهر معاش دونه دی، بلال د دونه دی، خالد د دونه دی، فرهاد د دونه دی. کنټرول ډبلیو کریټ ډیزاین ته راځم، کویري ډیزاین ته راځم، بیا راځم پر چشمانه کلیک کوم، اډ کوم یې کلوز کوم. دا واري به مې نیم راته راواخې، جاب به مې راته راواخې او همدارنګه سالري به راته راواخې. یعنې نوم یې چې دی، پلانی معاش یې څو دی چې دی 12,000 روپۍ وړي او وظیفه یې چې ده نیم جاب ان سالري، دا درې سره راواخې. راځه پر نیم جاب ان سالري باندې کلیک وکړه، درې سره خانې به درته انتخاب کړي. ګوره یعنې موږ په دغه شکل باندې کویریانې په SQL کې د کوډ د لارې جوړولې. خو دلته چې دي د کرایټیریا د لارې جوړېږي. دا اوس موږ د سلیکټ کویري چې موږ دلته کار کړل، د دې څخه وروسته موږ راځو چې کاروو. موږ ویر کنډیشن درلودی، شرط مې درلودی، داسې به مې ورته ویله چې انتخاب یا که ټول ټیبل ده چې د ټیبل 1 څخه ټوله ډیټا انتخاب کړه، خو هغه کسان چې آیډي یې مساوي په یو سره ده. نو په کرایټیریا کې به دلته ورته ولیکي چې آیډي یې مساوي په یو سره ده، دا به اوکې کې دلته به ورته ولیکي چې آیډي یې مساوي په یو سره وي. هغه کسان به راته راوړي، دلته به ولیکي equal to 1، یعنې دا یو نوم ما ورکړي. هغه کسان چې آیډي یې مساوي په یو سره ده ته ما ته راښکاره کړه. هغه یوازې څوک دی؟ خان دی، منیجر دی، 11,000 افغانۍ معاش دی. کرایټیریا ته راځم، کویري ډیزاین ته راځم. د دې څخه وروسته بیا ټیبل اډ کوم. اډ چې مې کوي دا به کلوز کړم، را به سم ټول ټیبل به انتخاب کړم، دا به راکش کړم، فیلډ ته به یې راوړم او دا ځلې به دلته ورته ولیکم همدا کس چې آیډي یې مساوي په یو سره ده او نوم یې مساوي په چې سره دی، په خان دی. فرض که زه جان ورکوم، جان دی، دا ماته انتخاب کړه. دا به دی ماته خالي ټیبل به راته راوړي. زه به جان باندې کلیک وکړم، دلته به د جان کویري رن کړم، خالي به راته انتخاب کړي، ځکه چې آیډي یې یو او جان دا کس موږ نه لرو په ټیبل کې. موږ څوک لرو؟ که زه راسم پر دې رسته کلیک وکړم، کویري ډیزاین ته راسم، ډیزاین ویو ته راسم او دلته ورته ولیکم چې نوم یې څوک یې؟ خان یې. هغه ماته څه په وکړه؟ انتخاب یې کړه، دا اوکې کړه. اوس که زه پر دې ډبل کلیک وکړم، اول نفر زموږ د خان و، هغه به ماته راوړي. ګوره موږ داسې ورته وویله چې هغه آر که چیرې ستاسو په یاد په SQL کې موږ آر کاروئ، د آر سمېداوالي کار واخلئ. ما ورته ویله چې select all from table 1 where ID مساوي په یو آر نیم یې مساوي په خان سره وي. ګوره دا رقم کویري که ستاسو یاد تېرو ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ، د ویر کنډیشن ویډیوګانې په هغه کې وګورئ، دغه کویري موږ رن کړې ده. بیا راځو هغه خپل ټیبل بیا ورته را اډ کوو، دا به کلوز کوو، ټیبل ټول انتخابوو، پر دې ځای ډبل کلیک کوو، ټوله فیلډ ته راوړو.
چې را مې وړل دا ځل یې زه ورته لیکم چې څه شي راته راوړه، ما ته هغه کس راوړه چې معاش یې مساوي په 12,000 افغانۍ، یعنې په 12,000 یوازې 12,000 معاش دی خوري. را بسې دلته به ورته ولیکې چې په 12,000 افغانۍ یې معاش مساوي 12,000 کیوري به رن کې. دلته به موږ ته یوازې څوک ګلالۍ چې ټیچر دی 12,000 خوري. دا وارې که زه چیرې ورته ووایم چې کیوري وګوره داسې کیوریانې پیدا کېږي چې دوی وایي ما ته هغه کسان انتخاب کړه چې معاشات یې 12,000 ما ته هغه کسان انتخاب کړه چې نمرې یې څو وي، نمرې یې ټیک 100 وړي، موږ جایزه ورکوو یا ستایو. او دلته به ورته ولیکې چې څوک دی 14,000 روپۍ معاش دی هغه کسان ما ته انتخاب کړل. دلته به ورته ولیکې چې 14,000 دا به اوکې کړې. را بسې پر 14,000 به کلیک وکړې، هغه خان دی منیجر دی چې څو روپۍ خوري 14,000 روپۍ خوري. فرض که زه اوس ورته لیکم کیوري ډیزاین ته راځم، بیا راځم شو ټیبل دې خوا ته یې څه راکشومه، دا به اډ کړمه چې اډ مې کوي کلوز به یې کړمه، ټول ټیبل به انتخاب کړم، فیلډ ته به یې راکش کړم. دا ځل یې دلته ورته لیکم چې مساوي راسه په دې ځای کې څه شی ورکړه، دغه قوس ورکړه. ورته لیکم چې انټر یور آی ډي، انټر یور آی ډي، دا به کنټرول ډبلیو کو، دلته به انټر آی ډي به ولیکم. اوس راځم پر انټر آی ډي کیوري باندې کلیک کوم، چیرې به یې انټر آی ډي انټر آی ډي انټر آی ډي انټر آی ډي چیرې مو ولیکله. کریډ ته راځم، کیوري ډیزاین ته راځم، د کیوري ډیزاین څخه دلته دا بیرته دوهم ځل څه کوو اډ، دا یې کلوز. را بسې ټول ټیبل به انتخاب کې، دا به راکش کې فیلډ ته، په دې ځای کې به ورته ولیکې چې مساوي څه شي انټر آی ډي، انټر آی ډي ټو ډسپلی، ټو ډسپلی یعنې آی ډي مو څه کوي ښکاره کوي تر څو ډسپلی ریکارډ تاسو ته ریکارډ څه کوي ډسپلی کوي. دلته به کنټرول ډبلیو ووایې، دا به یس کې، دلته به ریکارډ سرچینګ به ورته ولیکه، یعنې د ریکارډ پیدا کول، دا به اوکې کوي. ریکارډ سرچینګ دا دې راته راړي. دلته بیا موږ څه غواړي آی ډي غواړي، زه ورته وایم چې دریم آی ډي راته پیدا کړه، دریم آی ډي بلال دی. دا به کنټرول ډبلیو کې، دا به بیا راخلاصه کې، دا وارې څلورم راته پیدا کړه، څلورم خالد دی. دا به کنټرول ډبلیو کې، دا وارې به څوک راته پیدا کړه، اول را پیدا کړه خان به راته پیدا کړي، دوهم به راته پیدا کړي نیم راته پیدا کړه اوکې، دا دوهم بهار دی چې موږ ته پیدا کړي. یعنې دا یو د سرچ کیوري ده. ډېر کسان پر آی ډي باندې کار کوي چې یوه دانه کیوري موږ دلته د کرایټریا د لارې ورته جوړه کړه، فقط یې رنګ آی ډي دې څو ده، دوهم آی ډي د راسه اوکې که ټول ریکارډ به یې موږ ته پیدا سي. یا هم راځم کیوري ډیزاین ته راځم، دا څه به کوم کلوز اډ کوم، دا کلوز کوم، دا مې چې ټول انتخاب کړل، دلته به راسم، دا به فیلډ ته راوړم. فیلډ ته چې مې راوړل دا ولې به دلته ورته ولیکم چې پیدا کړم ته څه شي انټر یور نیم، انټر یور نیم، نوم دې ور واچوه، کنټرول ډبلیو ایس یې کړه، دلته به ورته ولیکې چې نیم سرچینګ، یعنې د نامه پیدا کول. را بسې پر نیم سرچینګ باندې به ډبل کلیک وکړې، دلته ورته چې جان راته پیدا کړه، دا جان موږ نه لرو، او را بسې دلته ورته ولیکې چې خان راته پیدا کړه، دی به موږ ته خان پیدا کړي، او را بسې دلته ورته ولیکې چې ګولالۍ راته پیدا کړه، چې شي ګولالۍ، ګولالۍ، ګولالۍ به دا دې راته پیدا کړي. او یا هم را بسې ورته ووایي چې خالد را پیدا کړه، خالد اوکې به کې خالد به راته پیدا کړي. یعنې دا د سرچ د لارې موږ کیوري پیدا کړل، کیوري جوړه کړله. او یا ډیزاین ته راځو، دلته خپل ټیبل ورته اډ کوو، کلوز کوو یې، ټول ټیبل به ورته انتخاب کړو، بیا به راسو فیلډ ته. فیلډ ته چې کله رالو په دې ځای کې ورته لیکم، دلته ورته ولیکم مساوي هغه کسان راته پیدا کړه چې معاش یې پورته تر 12,000 افغانۍ وي. یعنې ګوره ما ورته وویل چې دغه کسان راته پیدا کړه چې معاش یې تر 12,000 افغانۍ زیات وي، یعنې دلته ورته ولیکم چې 12,000 افغانۍ زیات. اوس که زه راسم پر 12,000 افغانۍ زیات باندې کلیک وکړم، 14,000 14,000 15,000 12,000 هغه 10,000 والا 12,000 والا او 11,000 والا کسان یې موږ ته نه راوړل، یعنې هغه کسان یې راته راوړل چې د 12,000 پورته معاش خوري. یا زه دا ځل یې ورته لیکم دلته په کیوري ډیزاین کې څنګه چې مې هلته په اسکیل کې ورته لیکل، دلته هم د هغه رقم ورته لیکل کېږي. را بسې کلوز به کې، دلته به ټیبل باندې به ډبل کلیک وکړې، ټول کالمونه به انتخاب کړې، را بسې فیلډ ته، کله چې دې فیلډ ته راکش کړله دلته به په فیلډ کې دا ور پرېږدې، په دې ځای کې به ورته ولیکې
څنګه به ورته ولیکې چې کوچني تر 12,000 یعنې ټول هغه کسان راته انتخاب کړه چې معاشات یې تر 12,000 څه شي کوچني دا بیا هغه کسان دي دا نه به کوچني راته انتخاب کړه چې تر 12,000 کوچني دا به اوکې کې رابسې تر 12,000 کوچني کسان 10,000 او 10,000 والا هم ورسره واړول ګوره تر 12,000 کوچني راواړول فرض که زه راځم کریډ ته راځم کیوري ډیزاین ته راځم دا ځل بیا ورته لیکم چې څه وکړم اډ ته راسه که کلوز ته راسه دلته راسه ډبل کلیک پر وکړه بیا راسه کښته کله چې رالې په دې ځای کې ورته ولیکه چې مساوي کوچني یا مساوي له 12,000 دا وارې به څه وکړي 12,000 والا به هم راواړي کوچني یا مساوي له 12,000 دلته به راسې پر دې به ډبل کلیک وکړې ګوره د 10,000 او 12,000 والا هم سره راواړول په دې ځای کې ته داسې هم کولی سې چې کیوري ډیزاین ته راسې په کیوري ډیزاین کې ټیبل دې ورته اډ کړې او دا کلوز کې چې کلوز دې کې پر ټیبل ډبل کلیک وکړې فیلډ راکش کې آی ډي راکش کې دلته په فیلډ کې ور واچوې په دې ځای کې ورته ولیکې چې مساوي څه شي دلته ورته ولیکې چې انټر یو آر سالري ستاسو معاش ور واچوئ کنټرول ډبل اوکې دلته به انټر سالري به ورته ولیکې دا به اوکې انټر سالري به موږ چیرې ثبت کړی دا دی ډبل کلیک چې پر وکړي دا ور ورته ولیکې چې 10,000 معاش دي دا کس راته راواړوه دا دې راواړول ودانې او دا وارې راسه ورته ووایي چې 12,000 معاش ته دي هغه کس راته راواړوه دا دې راواړوئ او دا وارې به ورته ولیکې چې 13,000 معاش څه خوري هغه کس راته راواړوه دا دې راواړوئ او کنټرول ډبل یو به کې بېرته به دا ووایي ورته ووایي چې 1000 روپۍ معاش ته دي هغه راته راواړوه هغه موږ نه لرو دا د معاش سرچ کیوري موږ جوړه کړل کیوري ډیزاین ته راځم داسې شکل یې ورته جوړولی سي چې دا خو اډ که دا کلوز که راسه پر دې ډبل کلیک وکړه دا راکش کړه دلته کله چې دې راکش کړل په دې ځای کې ورته ولیکه چې مساوي څه شي غاټ یا مساوي دلته ورته ولیکه غاټ یا مساوي تر څو پلیز انټر یور سالري دا قوس بند کړه کنټرول ډبل یس او دلته ورته ولیکه چې غټ یا مساوي سالري اوکې په دې ځای کې دی موږ ته څنګه کیوري راوړي هغه کسان چې پورته تر 12,000 افغانۍ یا مساوي له 12,000 دی به موږ ته راوړي ګوره وبخښئ کوچني تر 12,000 مساوي یا کوچني تر 12,000 غټ بیا چې موږ جوړوو کیوري ډیزاین ته به راسې کیوري ډیزاین باندې به کلیک وکړې رابسې دلته به صفه وکړې اډ به یې کې دا به کلوز کې رابسې پر دې به ډبل کلیک وکړې بیا به دا راکش کړي دلته او دلته به ورته ولیکې چې شي غټ یا مساوي له 12,000 افغانۍ وبخښئ دلته خو موږ داسې کیوري جوړوو چې خپله یې ورته انټر کړو انټر یور سالري دا به بند کې کنټرول ډبل یو به کې یس به کې دا به ورته ولیکې چې غټ تر 12,000 افغانۍ کومه دی غټ تر 12,000 افغانۍ غټ تر 12,000 افغانۍ کیوري دا ده داسې جوړه که اوس به 12,000 افغانۍ زه ورته ولیکم دا به اوکې کړم 10,000 یې نه راته راوړل 13,000 12,000 15,000 14,000 راته راوړل که چیرې 12,000 یې هم راوړل ځکه موږ مساوي ورته لیکلي وو که چیرې کنټرول ډبل یو کړم دا بیا رنګ کړم دلته ورته ولیکم چې تر 14,000 پورته راته پیدا کړه یوازې 14,000 او 15,000 والا به راته راوړي 13,000 والا به نه راته راوړي ځکه موږ داسې کیوري ورته جوړه کړل چې د 12 چې هغه کیوري راته راوړی کوم چې مساوي یا غټ تر دغه ډیټا یې چې موږ یې ورکوو دا زموږ نننی کلاس چې پر کرایټیریا باندې بحث وکړي یعنې موږ هغه څه چې په اسکیول کې د کویري د لارې یا د کوډ د لارې رن کول یا مې کول نن مې په کرایټیریا کې د چش د لارې ترسره کړله د کمانډ د لارې کیوري ډیزاین ته موږ راځو کیوري ته راځو او دلته راځو څه به کوو دا ټیبل به اډ کړو بیا به راسو پر کلوز به کلیک وکړو ټول ټیبل به ورته راوړو کله چې مو ورته راوړو دلته به فیلډ ته راسو دا به راکش کړو فیلډ ته بیا به راسئ دلته به پر ټوټلز باندې به کلیک وکړئ که چیرې ستاسې یاد وي موږ ګروپ بای درلودی څه مې درلودی ګروپ بای یې که د څه شي په واسطه زه ورته وایم چې د دندو پر اساس څه شي د دندو پر اساس یا فرض که جاب راواخه جاب نه معاشات راواخه څه شي که جمع که یا وبخښئ دا به زه بېرته کیوري دغه کړم کنټرول ډبلیو به کړمه دا به کنسل کړم کنټرول ډبلیو او دا به نو کړم چې نو مې کړله اوس په کریډ ته راسم ډیزاین کیوري ته به راسم
دا به اډ کړو. کله چې مې اډ کړله کلوز به یې کړو. ټول ټیبل به نه انتخابوو. زه ورته وایم چې یوازې نومونه او ماشات راته راوله. دا چې راوستل خو ماش څو ځله راته راوړه دلته ماش دوه درې ځله مې راوړل. اوس نو نومونه موږ لرو خو نومونه اوس پر ټوټل باندې کلیک کوو. دلته ورته وایم چې یو ځای د دوی سهام راوباسه، بل ځای د دوی څه شی راوباسه ګروپای که د نومو پر اساس، بل ځای مینیمم راوباسه او بل ځای څه شی راوباسه مګز راوباسه او یو بل راوړم سالري دلته به یې څه کم دا به ورته ووایم چې کانټ یې کړه. څه شي کانټ. لکه څنګه چې په یو کویري کې موږ ورته لیکلی چې ماته د نوم یا د دندې پر اساس دا کسان را جمع که راواخه او حساب یې که څو کسه موږ په آی ټي کې لرو، څو منیجران لرو، څو معاشات د آی ټي والا وړي، څو منیجران وړي، څو ډاکټران وړي، څو انجینران وړي. په داسې شکل کویري موږ په اسکیل کې لیکله. کنټرول ډبل به کم دا به ایس کم دلته به ورته ولیکم چې کویري څه شي کویري ګروپای به ورته ولیکم ګروپای ګروپای دغه دلته جوړه شول. پر دې به ډبل کلیک وکم. ګوره دا کسان بهار دی، بلال دی، فرهاد دی، سام سالري 14,000 روپۍ د 15,000 د 10,000 د 10,000 دا خو معاشات ځکه موږ اور ټایم اضافه کاري او اضافه معاش نه ورسره ورڅو سره جمع کوم او مینیمم کوچنۍ سالري 14,000 د 15,000 د 10,000 د هغه کوچني مثالونه هم راوړل، مګزیمایز هم راوړاوی او کانټ حساب یې کړل. څنګه حساب کړل؟ بهار هم یو دانه دی، بلال هم یو دانه دی، فرهاد هم یو دانه دی، ګلاب هم یو دانه دی، ټول یو یو دي. که زه راسم دلته په عمومي ټیبل کې یو کس بل ور واچوم د خان په نامه باندې او د یم څه شي دی په آی ټي کې دی او راسم دته ماش 100 روپۍ ور واچوم. بیا به راسم دلته به کویري ډیزاین کوم چې ډیزاین مې کړل دلته به د خان په نامه کسان څو سي کانټ به یې 2 سي. ګوره مینیمم آیډیا هم دا څو ده 120 ده. یعنې په داسې شکل موږ په ګروپای کې جوړول. دلته مې د کرکټریا د لارې ورته جوړه کړل. تر راتلونکي درسه مې پر الله سپارم. مخته مو ښه الله مالس. که مې ویډیو یا تدریس خوښ شوی نو زموږ چینل د ضیا ټیک اکاډمي په نامه دی. دا د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیوګانې ټولې هلته په پلی لیست کې ورسره پرتې دي، هغه د سره تعقیب کړئ. او که کوم ایراد یا نظر لري هغه بیا موږ ته په یوټیوب کمنټ کې هم کولی سي، شخصي واتساپ ګروپ کې هم راته لیږلی سي. وخت مو ښه الله